اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج 61 باندې changes in states of matter چې دی دا به ډیسکس کوو. په دې کې دلته کې یو اکټیویټي ده. د اکټیویټي د کتا سو ګورئ سرګرمی 5.3 صحیح ده. heat solid wax in a beaker or dish. تاسو solid wax راواخلئ صحیح ده، کم چې په ټوس حالت کې موم راواخلئ او دا په یو بیکر کې یا په یو لوښي کې دا هیټ کړئ، دې له حرارت ورکړئ صحیح ده. what do you observe؟ تاسو څه مشاهده وکړه صحیح ده، تاسو څه مشاهده کوئ مطلب تاسو څه ولیدو. the wax melted and become liquid. نو چې کله تاسو په یو ډش کې یا په یو بیکر کې دا ویکس راواغستو او دې له هیټ ورکو نو دا به څه شي، دا به ویلی شي، لیکوډ فارم ته به دا چینج شي. pour the melted wax in a dish and let it cool. او دغه melted wax چې دی دا ویلی شوی موم چې دی دا بیا په دې لوښي کې راواخلئ، په یو لوښي کې دا راواخلئ and let it cool او دا پرېږدئ چې دا یخ شي. what change do you see؟ څه تبدیلی تاسو وینئ؟ the wax freezes on cooling and changes to solid again. دا ویکس چې کله فریز شي مطلب یخ شي، د دې نه کم د هیټینګ هغه اثرات چې دي هغه تی ختم شي، کول ډاون شي، نو دا به واپس شي، واپس په دا سالډ سټیټ ته بدل شي، چینج بشي. مطلب په هیټینګ باندې په دا لیکوډ سټیټ ته چینج شي، کنورټ شي به واپس چې کله یخ شي نو دا به واپس خپل هغه سالډ شکل چې دا به اختیار کړي. The changes that occur in wax are related to the physical state of matter. او په دې wax کې په دې مومو کې چې کومه تبدیلی راغلی وه صحیح ده، نو هغه ریلیټډ ده د physical state of matter سره. مطلب په دې کې د میټر سالډ سټیټ چې هغه لیکوډ سټیټ ته کنورټ شي، مطلب ټوس حالت چې د مادې هغه مایع حالت ته بدل شي صحیح ده. بیا لاندې دلته کې وګورئ processes involved in changes in states of matter. هغه عملونه، هغه پروسیسز صحیح ده چې هغه شامل دي د مادې د حالتونو په بدلون کې. د مادې د حالتونو په بدلولو کې چې کم پروسیسز کم عملونه شامل دي هغه دا لاندې دي صحیح ده. you have seen in activity 5.3 that the physical state of matter change on heating or cooling. صحیح ده، تاسو په activity 5.3 کې ولیدو صحیح ده that the physical states of matter change چې د مادې جسمانی حالتونه چې دي physical states of matter چې دي صحیح ده دا چینج کیږي، بدلیږي on heating په ګرمولو سره او cooling یا په یخولو سره. مطلب چې کله هغه موم تاسو هیټ کړو نو هغه لیکوډ ته چینج شو، خو چې بیا کله یخ شو صحیح ده نو ټمپریچر چې دی د هغې کله ډیکریز شو نو هغه واپس سالډ ته چینج شو. نو مطلب په دې کې د چا لاسو، په دې کې د دې هیټینګ یا د کولینګ لاسو، مطلب کولینګ چې دی سالډ سټیټ ته کنورټ کول او هیټینګ چې دی لیکوډ سټیټ ته کنورټ کول صحیح ده. نو during the changes in the states of matter following processes take place. په دوران د بدلیدلو کې د مادې د حالتونو صحیح ده لاندینی عملونه چې دي دا واقع کیږي. په هغې کې لاولنی دی melting صحیح ده ویلې کېدل. وایي the process of change of solid state into liquid state by absorption of heat is called melting. هغه عمل په کم کې چې د مادې ټوس حالت چې دی هغه مایع حالت ته بدلیږي په حرارت جذب کولو سره صحیح ده، په ګرمۍ جذب کولو سره چې د مادې کم سالډ سټیټ چې دی ټوس حالت هغه لیکوډ سټیټ ته چینج کیږي نو دې ته موږ وایو میلټینګ صحیح ده. دې ته موږ وایو میلټینګ، پښتو کې ورته موږ وایو ویلې کېدل. یو څیز چې دی هغه د کلک حالت نه هغه د اوبو والا حالت ته بدلیږي، دې عمل ته موږ څه وایو، دې عمل ته موږ ویلې کېدل وایو. لکه څنګه چې غوړي شو یا دا موم شو صحیح ده یا واوره موږ هیټ کو نو هغه به واټر ته کنورټ کیږي، نو دې عمل ته موږ وایو میلټینګ صحیح ده. you have observed تاسو دا مشاهده کړې ده، تاسو ولیدل that when solid wax was heated چې کله دغه solid wax چې کوم دا ټوس موم چې دې له کله حرارت ورکړی شو، دا کله ګرم کړی شو it changed into liquid state. نو دا څه ته کم حالت ته بدل شو، دا بدل شو لیکوډ حالت ته، لیکوډ سټیټ ته صحیح ده، اوبو والا حالت ته، مایع حالت ته بدل شو. thus when solid piece of ice absorbs heat کله چې د واورې صحیح ده thus when solid piece of ice کله چې د واورې دغه سالډ پیسونه چې دي کم دا کلکې ټوکړې چې وي صحیح ده دې چې کله حرارت جذب کو یا حرارت دا جذب کی صحیح ده it become water and melting. نو د دې نه په ویلې کېدلو سره څه جوړ شي، اوبو. آیس کیوبز موږ په یو بیکر کې یا په یو ډش کې راواخلو او هغه موږ هیټ کړو، د هغې نه به څه جوړېږي، اوبو صحیح ده. و you know in solid the particles keep on vibrating at their fixed position. تاسو ته پته ده چې په سالډ کې ذرات چې دي صحیح ده کم ته کم نه چې دا سالډ سټیټ ته کم ذراتونه چې دا جوړي صحیح ده، نو دغه ذرات چې دي یا دغه مالیکول چې دي دا وایبریشن خو کوي
صحیح ده، خو په خپل فکس پوزیشن باندې کوي، مطلب خپل ځای چې دی دا نه چینج کوي. صحیح ده. دلته کې تاسو ګورئ نو په دې کې دا سالډ چې دا بالکل د یو بل سره بالکل په کلوز کانټیکټ کې دي. صحیح ده، بالکل نږدې دي، بالکل جوخت یو بل ته، او وایبریشن به دیو کې خو د پوزیشن ځای چې دی هغه دیو خپل نه بدلی، نه چینج کوي، ځای به دقه وي. صحیح ده. when a solid gets heat، خو کله چې یو سالډ یو کلک شیز چې دی یو ټوس شیز چې دی دې له موږ کله ګرمي ورکو. صحیح ده، او دا ګرمي جذب کی its particles start vibrating faster، نو د دې د ذرات چې دي دا وایبریټینګ چې دی دا وایبریشن تیز کی. صحیح ده، د دې د وایبریټینګ چې دا فاستر شي، تیز شي. صحیح ده. and do not remain at their position، او دا بیا خپل په هغه پوزیشن باندې نه، خپل په هغه ځای باندې نه، مطلب خپل هغه ځای چې دا پرېږدي. the forces of attraction between them become weaker، او د دوی په منځ کې چې کوم فورسز اف اټریکشنز وي، صحیح ده، په کوم باندې چې دی د یو بل سره داسې جوخ پراته وي دا پارټیکل دا ذرات، صحیح ده، د دوی په منځ کې یو اټریکټیو فورس چې په کوم باندې دوی د یو بل سره جوخ پراته وي، نو دغه اټریکټیو فورس چې دی هغه ویکر شي، کمزوری شي. صحیح ده. and they move away from each other، او دیو د یو بل نه لري لري لاړ شي. صحیح ده. thus a solid thing is changed into its liquid state، نو پس سوشي چې یو سالډ thing چې دی یو کلک سیس چې دی یو ټوس سیس چې دی هغه بدل شي لیکوډ سټیټ ته، مایع حالت ته، اوبو والا حالت ته چې دی هغه بدل شي. ها دلته کې کتا شو ګوره چینج اف سالډ انټو لیکوډ، د سالډ لیکوډ ته چینج کېدل، د کلک سیس د ټوس سیس اوبو والا حالت ته، مایع حالت ته بدلیدل. صحیح ده. نو په دې سالډ کې که تاسو وګورئ دلته کې دا پارټیکلز چې دي دا دوی دغه شانتې بالکل کلوز ویستلي دي، بالکل جوخت دي دا پارټیکلز یو بل ته. صحیح ده. په سالډ سټیټ کې دا پارټیکلز چې دا بالکل یو بل ته جوخي، او د دې د وایبریشن چې دا بالکل مطلب ډیر کمی. صحیح ده، او خپل په فکس پوزیشن باندې دا وایبریشن کوي. بیا دلته کې په لیکوډ سټیټ کې که تاسو وګورئ د دې پارټیکلز په مینس کې دا ګیپس دي. صحیح ده. نو سالډ سیز له چې کله موږ هیټ ورکو، حرارت ورله ورکو، ګرمي ورله ورکو، او دا هیټ جذب کی، دا هیټ ابزارب کی، هیټ جذب کی، ګرمي جذب کی، نو د دې ګرمۍ په جذب کولو سره، د دې حرارت په جذب کولو سره د دې ذراتو دا وایبریشن چې دی دا تیز شي. صحیح ده، دا وایبریشن چې دی سیوا شي، تیز شي، او د دوی په منځ کې چې کوم اټریکټیو فورس دی، په کوم فورس باندې چې دوی یو بل ته داسې کلوز پراته دي، نږدې جوخ. صحیح ده. نو دغه فورس چې دی دا ویکر شي، دا کمزوری شي. صحیح ده. او د دوی وایبریشن چې دی هغه فاسټر شي، تیز شي. نو د دې په نتیجه کې دوی لیکوډ سټیټ چې دی دا اختیار کی، مطلب دا سالډ چینج شي لیکوډ ته. صحیح ده. نو آی هوپ چې میلټینګ باندې به تاسو کلیر شي وي. روانو ویډیو کې به انشاءالله بیا فریزینګ چې دا به ډسکس کوم. روانو ویډیو پر تاسو فارم په الله د الله په امان.